باندې هر یو ملک تا ته په دې دنیا کې زده دی نوم یې سیرلیون تاسو پیژنئ همچنان یو ملک دی په پاپا نیوګیني په نوم باندې تاسو دا پیژنئ پاپا نیوګیني نه پیژنئ همداسې استرالیا خواته جزیرې دي په ساوث افریقا کې دي په سنټرل افریقا کې دي که موږ وګورو په افریقا کې یوګاندا دا جیبوتي دی نور دي نو دا لازم نه دی موږ کولی شو چې کل المسلمین د چې مسلمان ټول زیات شو ټول افغانستان هم پکې مسلمانان دي کل الناس ته یاد شو انسانان ټول پکې یاد دي نو دغه یو مشکل جوړی چې کله منګه ملکونه سره تقسیم کو بارډرونه سره جوړ کو یو بل ته د کار دپاره زمینه مساعده نشي دا یو مشکل جوړی دویم غواړم یو مثال تاسو درکمه چې په هغه مثال کې تاسو ټول زما د موضوع راټوله کومې به جوهري صاحب پې خبرې وکړي انشاءالله سپیشیز کې په دنیا کې تاسو وګورئ دوستانو ټول متوجه شي دې خبرې ته موږ په دنیا کې څو ځلې مخلوقات لرو اکثر خلک وایي 18,000 مخلوقات لرو دا خبره مکمل غلطه ده چې موږ 18,000 مخلوقات لرو زما ماما دا خبره ډیره کوله الله ته جنتونه ورکړي لیکن موږ په دنیا کې میلیونز الا بلیون سپیشیز لرو سپیشیز په بایولوژي کې څه ته وایي انسان یو سپیشي دی شادي یو سپیشي ده لړم بل سپیشي ده موږ تقریبا بلیون سپیشیز لرو ځکه موږ سره ماکرو سپیشیز دي او ماکرو سپیشیز دي کوم چې غټ دي او کوم چې واړه دي په بایولوژي کې تاسو کولی شئ دا ولولئ انشاءالله سوال دا دی چې انسانان د ځمکې جوړښت سره 14 میلیون شاوخوا کال یو ځای دنیا ته نه دي راغلي انسانان ډېر وروسته دنیا ته راغلي دنیا کافي وخت وا چې هغه نه بعد ته انسانان راغلي دي او چې کله موږ د اسلامي تاریخ هم ګورو د آدم علیه السلام د وروسته پورې موږ په دې پوهېږو چې 14 میلیون یا 15 میلیون کال په دې میاشت کې نه تېر شوی یعنې څو زره کاله به تېر شوي موږ دقیق تاریخ نه لرو خو په دې مطمئن یو چې 14 میلیون یا 15 میلیون چې کوم جیولوجیسټ د دې بحث کوي چې ځمکه دومره سړه ده هغه موږ د انسانیت تاریخ سره نشو یوځای کولی لیکن ټول نو مهم پښتنه د چړی خپل ځان سره وکړي چې څنګه انسانان ژوندي پاتې شول د باندې تاسو فکر نه کړی ولې چې د آدم علیه السلام نه وروسته ته چې وګورې انسانان په ضعیفتو روان دي قوي کېږي نه ورځ په ورځ زموږ فزیکي فکري د هر ادرس نه په ضعیف کېږو قوي کېږو نه بیا ولې ژوندي پاتې یو ولې یو شادي یو چمپنزي یا سلور بیک همداسې یو بل که ته وګورې یو وړوکی لړم بیټ بیکس یا کوم بیټس چې دي هر یو چې ته وګورې موږ باندې حمله وکړي نو موږ ډېر په اسانه وژلی شي ولې موږ ژوندي پاتې یو زه غواړم په کمنټونو کې یو څو دقیقې د خلکو نه وورمه چې څه شی شوي دي موږ څه شی کوو بهتره چې موږ د ژوندي پاتې یو او ترقي م کړې ده نسبت ګوره شیران شیر وګورې ختمېدو باندې روان دی که هر بل حیوان وګوري په کمیدو روان دی لیکن واحد سپیشي په دې دنیا کې هغه انسانان دي چې هغوی په جوړښت روان دي بلډینګونه هم جوړ کړل تیارې هم جوړ کړي موبایلونه هم جوړ کړل دا وګوره ماشاءالله سافټویر له جو بل سره خبرې کولی شو ولې موږ په ترقي یو او دا نور سپیشیز هغوی په دې لیول ترقي نه کړي که ته وایې چې موږ هوښیار یو نه نور سپیشیز شته دی چې هغه موږ نه کافي هوښیار دي که ته وایې چې موږ ذهن لرو داسې سپیشیز شته دی لکه جیلی فش سو چې هغوی په اصل کې برین نه لري عقل نه دی ورو ډېر شیان دي چې موږ په دنیا کې بهتره نه یو ټول نه فزیکي قوي نه یو ټول نه هوښیار نه یو اصل کې ته وګورې که ته باز وګورې یا بل وګورې د هغوی میموري د هغوی سترګو دید هر څه موږ نه ډېر دی شعور موږ ژوندی نشو پاتې کولی ځکه شعور څه شی دی چې موږ ژوندی پاتې کړي دا ورونو ماشاءالله ډېر ښه کړی دی نو مې وایي 2.6 میلیون کېدی شي وي یعنې والله اعلم ځکه چې یو دقیق نمبر نه لرو زه غواړم چې نظر خلک وورم د ملک ورونو دا کوم کسان چې وخت ضایع کوي هغه فکر وکړئ چې موږ مشران خبرې کوي او ماشومان شور کوي هغوی ته په دې نظر وګورئ زما باندې عمرونه کم دي او دا نور نه چې دلته ناست دي ماشاءالله 1100 کسان راځئ چې خپل علمي بحث سره مخکې ویسو زه غواړم داسې بحثونه کوم چې یو څه زده کړو انشاءالله یو بل نه جزاک الله خیر چې اسلام نور اسلام هم نه دی اسلام موږ ته لارښود دی د ژوند بچ کېدل دپاره موږ انسانانو ته یو څه الله راکړي دي چې هغه موږ د ټولو سپیشیز نه چې کوم اوور بلیون سپیشیز دي هغوی نه موږ بهتره کوو هغه څه شی دی موږ کې څه بهتروالی دی چې د ټولو نه نو موږ بهتر حتی که وګورې ککروچ هم فکر کوي یعنې دا نه دی چې فکر موږ فقط کولکټیو کمیونټي ماشاءالله دا ورور ته یې ذکر کوم دلته ورور لیکلی دی په نوم دی ته صرف نوم دی دلته یې لیکلی دی کولکټیو یعنې کولابریشن یا نیټورکینګ هم بد نه دی نه ماشاءالله لیکلی دی نیټورکینګ باندې شعور نشي کېدلی ته ورور یو ډېر ښه هغې جواب کړی دی
من یو کار کوو چې هغه کولابریشن دی. کولابریشن څه شی دی؟ چې موږ یو بل سره کار کولی شو په یو لیول باندې چې نور حیوانات نور کوم جوړښتونه دي هغوی نشي کولی. متوجه سئ؟ موږ څه شی کوو په یو لیول یو بل سره کار کوو نور شي کولی. مثال درکړم، اوس تاسو ته موبایل کې ما ګورئ، دا موبایل یو آیفون دی زما سره، تا سره کیدای شي آیفون وي بل څه وي. دا جوړ کړی چا دی؟ آیفون کې بیا شیشه خپل آیفون کمپنۍ نه جوړه کړې، شیشه د آیفون سمسونګ کمپنۍ جوړه کړې ده. سپیکر اصل کې آیفون نه دی، بلې کمپنۍ ده. مخکې M1 چپونه نه وو، اصل کې د بلې کمپنۍ چپونه جوړول. که د تاسو جی پی یو وګورئ، زما په نظر یا AMD یا انویډیا جی پی یو ته جوړه کړې ده. کمپیوټر نه که تاسو وګورئ، دا یو مینی کمپیوټر دی. موږ په یو لیول یو بل سره کار کوو چې نور حیوانات یې نشي کولی. همدا دی چې څو کسان سره یوځای شوي، دا چوکۍ بل چا جوړ کړې، دا کالي بل چا جوړ کړي، ما نن اغوستي دي، دا سټینډ بل چا جوړ کړی دی، دا سپیکر بل چا جوړ کړی، دا تسبیح زما لاس کې بل چا جوړ کړي دي، جوهري صاحب معزز په بل ملک ناز دی، الماس ورور په بل ملک ناز دی، تاسو نور مختلف ملکونه، لیکن یو بل سره کمیونیکیشن کوو، دته وایي کولابریشن. موږ په یو لیول کولابریشن کوو چې نور کوم سپیشیز نشي کولی. همدا دلیل دی چې موږ تر څو پورې آباد او سوکاله پاتې یو. او همدا کولابریشن کراس بارډر اسلام پروموټ کوي لاندې د ټایټل د امه. لیکن نشنلزم دا کولابریشن محدود کوي، وړي ملکونو ته داخلي او وایي چې دې بارډر نه اخواته موږ کار نه لرو، نه چا سره موږ کار کولی شو، موږ بهتره یو بل سو. دکې هیڅ کوم بد نه دی، مخکې مې درته وویلې چې ملک سره خپل مینه وکړي، کار ورته وکړي. لیکن ادرس د څه شی دی؟ ادرس زمونږ دا دی چې هغه ادرس معلوم دی. هر کار کوو چې هغه موږ صحیح طریقې سره وکړو، هم په دې دنیا کې موږ اجر اخلو او هم په هغه دنیا کې موږ د خپل جدوجهد معنا لري. زه درته یو مثال درکړم. که چیرته یو مور په افغانستان کې د نشنلزم د تعریف لاندې زوی مړ شو، کونډه شوه، په لږه په تنده باندې شوه او اخره کې مړه شوه، تاسو ماته دا ووایئ چې آیا هغه به کوم اجر ولري؟ او که چیرته یو مور په افغانستان یا په هر ملک کې د اسلام د لاندې هر جد و جهاد یې وکړو، زوی شهید شو، خپل دفاع یې کوله، مظلومان ته خدمت کو، مظلومانو پوښتنه یې کوله، په همدې جریان کې هغه شهید شو، وفات شو، هغه ښځه چې هر یو تکلیف ځان باندې تیر کړی دی، په آخرت کې بیا تکلیف انشاءالله اجر اخلي. دې دپاره زه خلکو ته وایم که غواړئ خپل ملک سره مینه وکوئ، اسلام بهترین ادرس دی چې خپل ملک ته خدمت وکوئ، مینه وکوئ. او اسلام یو منطقي یو عقلي ادرس دی، نه چې غیر منطقي. اسلام کې سلف اکاونټیبلیټي د نشنلزم کې نشته دی. اسلام کې تا ته وایي چې ځان ته مسؤل حساب کړه، دنه مخکې ته ونیول شي، ته ځان به ته مؤمن نیسي. لیکن نشنلزم دا حدود نه لري. که ته وګورې ډیموکراسي و دا حدود نه لري، هغه به موږ ډیموکراسي جدا بحث کوو. نو بهترین مثال دا و چې یو کس خپل فرض جمعې مونځ پرېږدي د نشنلزم ادرس لاندې، لیکن زه خل دا یم چې ته ملک سره هم مینه کولی شي، قوم ته هم خدمت کولی شي، د قوم دفاع هم کولی شي، حق پوښتنه هم کولی شي. لیکن که اسلام لاندې وکړي نو ته به هم دنیا کې آبادی او هم آخرت کې، او نه به ستا فرایض او اعمال او نور شیان له منځه نه ایتلي. نو انشاءالله نشنلزم ټاپک لاندې زه غواړم د خلکو پوښتنې راواخلم او په هغه باندې په خبرې وکړو. او وخت محدود دی ځکه چې زه نه غواړم چې ډېر زیات کښېنم، جوهري صاحب به څو خبرې وکړي او څو کسان راجګ کړو، او انشاءالله باید به وخته ویده شم ځکه چې کارونه تاسو معلومه چې کارونه سره رزګي ونه کړي نو بیا ډېر خیر نه رسېږي. نو موږ کوشش کوم چې زه خپل کارونه سره ټیک ټاک هم مخته ویشم، دا به ډېر ښه وي انشاءالله. جوهري صاحب معزز فلور ستاسو دی. ډېره زیاته مننه کوم جناب نوروز صاحب، الله دې خیر او برکت درکړي. وړمه ورځ یعنې 2 ورځې مخکې د نشنلزم په موضوع باندې خو نه، خو په متفرقو موضوعاتو باندې تقریبا 6 ساعته لایف کړی، او بیا په هغې لایف کې چې د ځینې ملګري خفه شوي، ځینې ملګري شاید ګیلهمن وي، ځینې ملګري شاید خوشحاله وي. نو هغه د لایف مقصد دا دی چې موږ په دې ټیک ټاک کې خصوصا د پښتنو په دې سیمه کې، په دې پښتنو کې خصوصا د بحثونو، د خبرو اترو، د علمي بحثونو یو رواج جوړ کړو. حتی 15 ساعته 4 ساعته دا به کنزلمارو ته ناست ول، یا به داسې خلکو ته ناست و چې ښځې او جنکۍ به یې ګډولې.
ځینو ځوانانو به دا خوښېدل چې د هغې مخې ته د یو جنۍ وګډېږي، خو هغوی بیا د خپلو خویندو دپاره دا حالت نه غوښته. نو موږ وایو چې یو څوک د خپلو خویندو دپاره دا حالت نه غواړي، د بل د خور دپاره یا د بل د مور دپاره د ښځې دپاره ولې دا حالت وغواړي. دا ټولنه دا اجتماع دا څنګه په دې خلکو کې پاکه شي، دا خلک څنګه یو څه مثبت کار باندې مصروفه شي، او خلک څنګه کولی شي چې پرمختګ وکړي یا مخکې لاړ شي. ځینې خلک به وو هغوی به تشې چوکۍ ته به 1000 کسان 2000 کسان 3000 کسان ناست وو. دا خپله د وطن سره بې وفایي ده. دا کم خلک چې ځان ته د وطن سره مینه کوونکي وي او د هغوی اعمال دا شي والله چې بې وفایي د وطن سره کوئ. ته د خپل بچي سره بې وفایي کوې. په افغانستان کې د نجونو زده کړې بندې دي، په دې باندې موږ ټول خفه یو. بار بار بیا هم د حکومت نه غوښتنه کړې ده، بیا هم ورته ویلی دي چې دا خلاص کړه. خو بیا دا چې کوم دا ځوانان دا نارینه چې مثال د خبرې مکتبونو ته ځي، تاسو د څومره نارینهو دپاره د څومره شاګردانو دپاره د تعلیم زمینه مساعده کړې ده، د څومره خلکو دپاره هم د تعلیم زمینه مساعده کړې چې دلته لکونو ډالر په ټیکټاکرانو باندې شیندئ. تاسې په دې یو ګفټینګ باندې تاسې هلته مکتب نشي جوړولی. په $1,00,000 باندې په افغانستان کې مکتب نه جوړیږي. څومره کونډې او یتیمان دي. زما په اند باندې دا خلک نه وطن پرست دي، نه نشنلستان دي، نه د وطن سره مینه لري، او نه دوی سره د وطن کم فکر شته ده. دوی انډو خر ته خوشحاله، دوی انداقو ته خوشحاله، دوی ټوپونو ته او خیزکو ته او بس ها هو ته او چکچکو ته خوشحاله، او د دې ترڅنګ یو جنډه نیمه د سر نه تاوه کو ها هو جوړه کو بس دا هغه فلانکي داسې کړي ډګري داسې کړي. دا وطن که ابادېږي په ما باندې ابادېږي، دا په تا باندې ابادېږي، دا ستا په ورور باندې ابادېږي، ستا په کشرانو ابادېږي، پر روان نسل باندې ابادېږي. دا د هوش او دا د عقل او دا د فکر نه په کومه ورځ باندې کار اخلئ. د عقل او د دماغ خو په کار راځي که نه، دا به داسې بند ساتئ، د کنځلو دپاره هم ساتلی که نه، دا به هم یو څه د خپل وطن دپاره هم استعمالوي، د خپل دین دپاره به هم استعمالوي. نو غټ مشکل دا ده چې اول زموږ دې ځوانانو دې وطن سره بې وفایي کړې ده، او د وطن مینه یوازې دې ته ویلې دي چې دلته په ټیکټاکونو باندې لایف راشو، په ټیکټاکونو باندې یو بل ته خبرې وکړي، یو بل ته هی وکړي، یو بل ته وخاندي، یو بل سره چې دی دغه وکړي. نو دا نه نشنلیزم دی، نه وطن دوستي ده، نه قوم پرستي ده، دا هسې یو غوبل دی چې د خلکو جوړ کړی ده. که چېرته تاسې واقعا د خپلو خلکو سره وفادار هستئ، د خپل وطن سره مینه لرئ، بیا د خپل وطن دپاره کار وکړئ. د خپل وطن دپاره کار په دې باندې نه کېږي چې ته یو ځای ته راغلی او ستا د وطن په باره کې پوسټ شوی دی، ته د هغې دپاره میلیونونو لایکونه راجمع کړه، یا د مثال د خبرې ته د میلیونونو خلک ځان پسې روان کړه، ډوخر جوړ کړه. نه، وطن دپاره، د بیرغ دپاره، د دین دپاره کار په کوم وخت کې کېږي؟ په هغه وخت کې کېږي چې ته د هغې مینه وپېژنې. وطن سره مینه څه ته وایي؟ وطن سره مینه دې ته وایي چې یو سړی راشي راپاڅېږي او هغه زر ځلي وایي چې وطن زنده باد، وطن زنده باد، وطن زنده باد. په دې باندې ستا په وطن کې یوه تیږه نه جوړېږي، یوه تیږه د آبادۍ دپاره په دې باندې نه کېښودلی کېږي. خلک به وایي چې دا لیونی دی، دا پهل دی، دا د ځان سره چاپېر دی، ځان سره لګیا دی. وطن سره که چېرته ته د دې نه یوازې یو قلم یو یتیم دپاره واخله، یوازې یو قلم د خپل کشر ورور دپاره واخله چې وروره زه په اروپا کې اوسېږم، وروره زه په خلیج کې اوسېږم، وروره زه په بل هېواد کې اوسېږم. دا یو قلم پیسې مې وس کېږي، دا واخله، ته په دې قلم باندې یو څه لیکل کوه، یا دا یو کتابچه مې وس کېږي، دا ته واخله، په دې باندې ته څه زده کړه کوه، څه لیکل پکې کوه، یا یو کتاب پرې واخله. دا د دې نه بهتره ده چې ته 50 زمریان خلکو ته وولې. 50 زمریان ته چې د خلکو ته دغه کې ولې په دې خبره باندې نه پوهېږئ؟ ولې د خلکو زړونه ستړي کوئ په دې خبرو باندې؟ لږ د خپل وطن سره مینه زده کوئ. 40 کاله 50 کاله دا قوم احمق دی. 50 کاله د قوم چې د خپل وطن سره مینه په غلطه لاره باندې کړې ده. 50 کاله د خلکو د وطن دپاره کار نه دی کړی. کله به کوئ تاسې؟ کله به را ژوندي کېږئ؟ لږ علم، لږ پوهې ته ترجیح ورکوئ. بل چاته مه ورکوئ پیسې، خپله په خپلو ځانونو باندې مصرف کوئ. د خپلو ځانونو په باره کې لږ پیسې مصرف کوئ. لږ د خپلو خلکو په باره کې چې دی لږ فکرمند شي، د ورونو په باره کې فکرمند شي. خپل کور کې که ستاسې مثال د خبرې په خویندو باندې مکتبونه بند دي، زموږ او ستاسې په خویندو باندې مکتبونه بند دي، دې حکومت ته موږ زر ځلې جولۍ نیولې ده، زر ځلې مو ورته ویلې ده چې دا دغه کړه. د هغې باوجود که بیا هم نه کېږي، خو کم از کم هغه خپل کور کې ورته یو څه وخت خو ورکوئ. ستاسې که لوریانې وي، وړې خویندې وي، یو 2 ټکي سبق که تاسې ویلې، دا 2 ټکي سبق فی الحال ورته منتقل کړئ چې تر څو د دې دا وخت ضایع نه شي.
د دې حکومت نه به غوښتنه هم کوو، د دې خلکو نه به غوښتنه هم کوو، دغه مسلې به ورسره حل کېږي. دا وطنۍ مینه تاسې په کوم طرف باندې بوتلې ده؟ کوم څه شي ته تاسې مینه وایي؟ زه دې ته حیران یم. فرانسویان د وطن سره مینه کوي، کتابونه لولي، ورته تاریخ ورته لولي، د تجارت دپاره کار کوي. په ټوله دنیا کې ته وګوره، په مختلفو هیوادونو کې، په ټولو نورو هیوادونو کې تاسې وګورئ، د نورو هیوادونو مصنوعات عام دي. د کوم هیواد نه ټکنالوژي راغلې ده، د کوم هیواد نه خوراکي پروډکټس راغلي دي، نور کارونه کېږي. زمونږ او ستاسې د هیواد یقین وکړي چې زه یو مول ته یو ځای ته لاړ شم، 3000 15,000 پروډکټه، 15,000 اشیا په هغه مول کې پراته وي. زمونږ او ستاسې د هیواد پکې یوازې یو زعفران وي چې هغه هم راته ځمکې راشنه کړي دي، مونږ او تاسې سره پاکټ کې بند کړي، هلته هم لېږلي دي. دا زمونږ او ستاسې د دماغو حال دی، دا زمونږ او ستاسې د فکر حال دی. اخر به موږ او تاسې کله جوړېږو؟ د دې وطن سره به کله مینه کوو موږ او تاسې؟ ټول عمر به خلک دوکه کوو. جوهري صاحب په اجازه، هغه پاکټ هم بل ملک جوړ شوی موږ ته رالېږل شوی دی. هغه پاکټ هم د پاکټ چاپ هم په ایران کې شوی، یا په پاکستان کې شوی، یا مثال د خبرې په بل هیواد کې شوی، ډیزاین شوی په بل ملک کې. موږ په خپل وطن کې څه شی لرو؟ ولې موږ د خپل وطن سره وفاداري نه کوو؟ دغه مینه چې زما په زړه کې ده، دغه مینه ستا په زړه کې ده، دغه مینه د بل په زړه کې ده، دا زموږ ستاسې دې وطن ته څومره خیر راسوي؟ کله هم سوچ کړی دی؟ زه دا نن موږ ټول غداران شو، دا نن موږ ټول لاړو، بېدینه شو، پردي ایجنټان شو، دا شو هغه شو. ای وروره، تا چې څه کړي دي، ستا دا کار وطن ته فایده رسوي؟ لږ سوچ دې په دې باندې کړی دی چې دا خیر وطن ته په کومه لاره باندې رسوو؟ موږ خیر دی، موږ تاسو ته سوال کوو، موږ درته زارۍ کوو چې موږ ته مه وایئ، زموږ په خوله باندې عمل مه کوئ، په خپله باندې د وطن سره وفاداري وکړئ. په خپله د سړی فکر وکړي که نه، په خپل ځان سره فکر وکړه. یعنې دا نه چې موږ تا ته یو هند درکو، تا ته یو نظر درکو، ته فکر وکړه، ته خپله فکر کړه، ته یو لاره پیدا کړه چې تا ته بهتره ښکاري. په بل چا باندې ګوره، زه تاسو ته یو خبره وکړم، دا وطن ډېر خوږ شی، په دې باندې انسان دردېږي. زه یو ورځ په مکه مکرمه کې وم، او د مکه مکرمه د کلاک ټاور، زمزم ټاور به تاسې کتلی. دې ته زه لاړم، یو څه خوراک مې د خپل ځان دپاره راخیسته، په یو هوټل کې مختصر غوندې و. جوهري صاحب आवाज بند شو، فکر کوم کېدای شي انټرنېټ جوهري صاحب आवाज بند شوی و. زه په مکه کې یو هوټل کې وم، او په دې هوټل کې اور ولګېده، ډېر زیات خلک وو. دې خلکو یو دم چغې کړلې، یو دم یې چغې او سوري ووهلې. نو زه حیران شوم چې څه چلو شو. نو چې لږ متوجه شوم چې دا خلک د کوم ځای نه منډې وهي، تېښته کوي، او په دې زینو باندې، او په دې لیفټ باندې، او په نورو دغه باندې د وتلو د چې کوم ایمرجنسي لاره وه او نورې لارې وې، په دې باندې چې د خلکو وتل شروع شول. ما چې هغه دغه ته وتل، دونه لږ غوندې ځای کې اور لګېدلی و. زه هلته ولاړ وم، زما په سترګو کې اوښکې قسم دی چې راغلی، چې ولی الله دا خلک دي د دونه اور نه ډارېږي. زما په وطن کې روزانه چاودنې کېدلې، زما په وطن کې روزانه اورونه بل وو، په ښار په منځ کې، په کلو کې، په کورونو باندې بمبارۍ وي، اورونه وو. هغوی باندې به څه حالت تېر شوی که نه؟ دا د وطن احساس دا داسې نه ده چې چا سره نه وي، دا هر چا سره وي، خو د دې اظهار په مختلفو طریقو باندې کېږي. څوک هم نه استعمالوي، څوک هم د خپلو مفادات دپاره استعمالوي، څوک هم د دې دپاره استعمالوي چې په تاسې باندې شهرت ترلاسه کړي، استعمال هم کړي، یوز هم کړي، منصبونو ته در باندې ورسېږي، بیروني هیوادونو کې در باندې کمپنۍ جوړې کړي، سیاسیونو سره مخ شي، تجارتونه در باندې جوړ کړي. اخره کې در باندې څه شی وشي؟ اخره کې ته وږی پاتې شي، بچی دې وږی پاتې شي، ورور دې وږی پاتې شي، یتیم دې وږی پاتې شي، کونډه دې بې سر او بې ساز او بې سرپرسته پاتې شي. نو دغه حالت نه راوتل پکار دي. دا یوازې زما کار نه دی، نه یوازې د نوروز صاحب کار دی، نه یوازې د بل کار دی، نه یوازې د بل کار دی. لږ د ځان سره سوچ وکړئ، لږ په یخو دماغو باندې سوچ وکړئ چې دا خلک موږ ته څه شی وایي. لږ خپل جوهري صاحب دا نیک کار دی چې رښتیا ته کله کله د انسان چې دی شپې ناوخته یو ایموشنل سټیټ ته ځي، یعنې داسې یو فکري طبیعت ته ځي چې هغه خپل ژوند باندې فکر کوي، خپل ځان باندې فکر کوي، خپل ځان سره کله په جنګ شي. زما په نظر کله چې یو شپې راپاڅېږئ خیر دی، او د فضان سره کښېنئ چې زه څه کومه، چاته زما د کړنلارې خیر رسېږي. آیا اول خپل ځان ته په خیر رسوم، آیا زه خپل مور پلار ته په خیر رسوم، خپل ملک ته په خیر رسوم، خپل دین ته په خیر رسوم، چې د هر څه کوم. که د چا طرفدار یم، ولې طرفدار یم، ادرس مې طرفداري څه شی دی. که د چا خلاف یم، ادرس مې د خلافت څه شی دی، ولې خلاف یم.
که د کوم کار ته کار کوم یو فکر ځان باندې وکوئ. جوړ صاحب ستا خبرې هم دي، زما په فکر باندې دلته همدا 3 مشکله دي چې دا مشکل باید واضح خلکو ته وویل شي. یو مشکل دا دی چې زه ځوانانو ته وایم چې یو نه ورځ خو باید موږ کینو ووایو چې نو بس دی. یو دا چې دا به کله راځي، یو ورځ به راځي، که د 100 کاله بعد وي، 50 کاله بعد وي، یو ورځ خو به راځي. دویم مشکل چې زه دا ګورم چې خلک فکر کوي که زه یو نظام سره مشکل لرم نو زه اسلام سره مشکل لرم. نو تاسو کولی شئ د یو ملک نظام سره مشکل ولرئ، دا باید اتوماتیکلی ترجمه اسلام ته ورنه کوي. مثال در کوم ته سعودي سره مشکل لري، ته سره مشکل لرلی شي، لیکن ته باید اسلام سره مشکل ونه لري. ته افغانستان نظام سره مشکل لري، ته سره مشکل لرلی شي، انتقاد ته وکړه، نیک کارونه تایید کا، اصلاح مشورې ته ورکا، لیکن ته اسلام سره ولې په ټکر کې ځان اچوې. زه په دې نه پوهېږم، زه په دې نه پوهېږم چې ته ولې اسلام ته بد رد وایې، ته ولې راځې ته وایې چې اسلامي نظام اپلیکیبل نه دی. یعنی والله ما ته ډېر جالب وه چې په همدې ټیک ټاک خلک راځي چې اسلامي شریعت تطبیق کېدونکی نه دی. اول تطبیق کېدلو ثبوت دا دی چې ته چې پیدا یې، ستا مور و پلار خلکو نکاح تړلی هغه اسلامي شریعت ادرس و چې ته پیدا شوی یې، ستا همدا ادرس دی، شریعت دی. یعنی ما ته دا جالبه، ته کولی شي چې یو سیاسي ګوند ته کار وکړي، لیکن اسلام په خلاف خو مه ځه ورو. زه په دې پوه نه شوم، ما ته کوم تاوان نه رسوي، جبري تاوان نه رسوي، خپل آخرت خرابوي. یعنی زما د باندې بلام د پسې نه کوم چې تا انډیواله که ته د جمهوریت طرفدار یې، که ته د امارت یې، که ته د امارت خلاف یې، که ته د جمهوریت خلاف یې، دا ما ته دواړه بې ارزښته دي. که ته چېرته اسلام نه تعقیبوې او ته ځین ته دغه کړی، دا بیا مشکل دی. نو انشاءالله جوهر صاحب ته خبرې لرې چون هغه ټایم تقسیم کړی دی، ترې خپل خبرې مو کوه. الماس ورو ته موډریټر یې. زه یو پوښتنه کوم، دغه پوښتنه جواب وکړم دی چاته مو بخیر ورور. له هر څه نه مخکې سلامونه درته وړاندې کوم. زما نیټ لږ کمزوری دی، بخښه به کوئ. یو پوښتنه دا ده، تاسو استادان هر یو چې جوابوي. اول دغه د نیشنالیزم منفي او مثبت اړخونو باندې کاسې مختصره رڼا واچوي چې منفي اړخ یې کوم دي او مثبت اړخونه. یو دویمه اسامه ورور، زما سره همیش لپاره لکه سوچ دا پیدا شي چې خصوصا د کمنټونو کې که وګورو، اکثره بدرت سپک الفاظ داسې یو څوک وي چې هغې پروفایل باندې د ډاکټر نجیب عکس وي، هغې په پروفایل باندې د جنرال رازق عکس وي، د هغې په پروفایل باندې د امان الله خان عکس وي. زه فقط دغه ورونو ته وایم که چېرته تاسو د دغه 3 واړو اشخاصو چې ما نومونه واخیستل د دې مکتب پیروان یاستئ، نو آیا هغوی تاسو ته هم دا درس درکړی دی چې ستاسو د نظر مخالف څوک وي هغې په سپکو سپورو د هغې خور و مور یادول، د هغې حتی تر فامیل تېرېدل؟ آیا د دې مکتب کې که دا شی وي، خو د دې مکتب نه خو زه فکر کوم چې څوک خپل فامیل لړي ورندې وروسته ګوري، نو هغه خو به دې مکتب نه بېزاره وي. نو دغه دغه پوښتنې زما ذهن ته راغلې، نور تاسو وخت نه نیسم، مهرباني وکړئ په دغه کې راته لږ رڼا واچوئ. جوهر صاحب مهرباني. او جوهر صاحب موږ دواړه صرف یو دقیقه وخت لرو چې پوښتنې جواب کړو. ښه صحیح ده انشاءالله. نیشنالیزم چې اول کله جوړ شو د فرانس د انقلاب نه پاس، او هلته یو 2 نعرې پورته شوي، یو ته به لا پیتري ویلي، یو ته به لا سیتون ویلي، فادرلینډ او د سیټیزن. د پلار ځمکه دا خو طبیعي خبره ده چې خواږی. په اوسو وختونو کې نشنالیزم نقصانات څه شي دي خبر یاستئ؟ دا نشنالیزم دی چې پنجابی د پښتونخوا ځمکه استحصال کوي. دا نشنالیزم دی چې پنجابی را لګیږي او په سند کې او په پنجاب کې او په کراچۍ کې د پښتنو دوکانونو ته اور اچوي. همدا نشنالیزم دی چې سندیان په یو پښتون ورور باندې هلته هوټلې بندوي. همدا نشنالیزم دی چې په هند کې یو کس را پاسیږي او هغه ستا خاطر نه کوي، یا په بنګلادیش کې یا په نورو ځایونو کې. همدا نشنالیزم دی چې مثال له خبرې د نورو قومونو والا وایټ سپین برتانویان د نورو خلکو سره زیاتی کوي. همدا نشنالیزم دی چې وروره یو قوم د بل قوم د پاسه ظلم او زیاتی کوي یوازې او یوازې د قومیت په خاطر باندې. یو دا نقصان دی. دویم دا خبره ده چې یو افغان ورور لاړ شي بل هیواد ته
او هغه ته څوک حیثیت نه ورکوي یوازې په دې خاطر باندې وجه چې شی ده چې د نېشنلزم په خاطر د نېشنلزم پر اساس باندې نه ورکوي که نه چې مثال له خبرې زما د قوم نه علاوه د بل قوم دی نو په دې خاطر باندې موږ وایو چې هغه کوم څیزونه دي چې په نېشنلزم کې دي او په اسلام کې نشته دی که د خپل هیواد منافع وای خو دا درته اسلام هم معرفي کوي که د خپل هیواد پرمختګ وای خو دا درته اسلام هم معرفي کوي که د خپل هیواد ساتنه وای خو دا درته اسلام هم معرفي کوي دا خلکو ځانونه ټوټه نه کړل د خپلې سینې وانه ځولې دا خو هم څه داسې نه ده چې مثال له خبرې د بل هیواد نه راغلي خلک دي دا خو هم څه داسې نه ده چې مثال له خبرې د بلې دنیا خلک دي د بل وطن خلک دي خو همدا زموږ او ستاسې د هیواد افغانانو خلکو صحیح ده نو نېشنلزم داسې دی چې مختصر حدود لري هغه که چیرته ته په خپل هیواد کې عملي کې بل هیواد کې به هم په تا باندې بیا عملي کوي څنګه چې ته ځان راټولې داسې په بل هیواد والا هم بل قوم والا ځان راټولوي نو په دې خاطر باندې د پښتنو دپاره ټولو نه زیات مصیبت جوړ کړی دی هغه همدغه نېشنلزم دی بل دا دی چې په پښتنو کې د وطن چې خوړلی شوی دی دا د دین په نوم باندې دومره نه دی خوړلی شوی لکه څومره چې د نېشنلزم په نوم باندې خوړلی شوی دی راپاڅېدل او ستا وطن داسې دی او ستا وطن داسې دی په وطن باندې د پنجابی راځي په وطن باندې فلانکي راځي په وطن باندې ډنګری راځي او هله راپاڅېږه او ما سره شي او زه وطن درته آبادوم او دا کوم ویې وهلی وږي پرېښودلی 90% خلک درته وږي پرېښودل مکتبونه درته وران پرېښودل په ټوله دنیا کې کمزوری ترین پاسپورټ درته پرېښوده هر څه یې پرېښودل ځکه مثال له خبرې د کابل نه بیرون افغانستان نه ابادېده د کابل په دیرنه کې چې شی شوي دي بانک دی خالي د بانک کې چا حمله کړې په اخري ورځ هر ریاست دی په سلګونو میلیونو قرضداره دی نو دا ټول د دې وطن سره غدر د وطن په نامه باندې وطن وخوړلی شو د وطن په نامه باندې د وطن سره غداري وشوله لږ د خبرو ته فکر کوئ نن یې مه کوئ سبا یې وکړئ سبا یې نه کوئ کال پسې وکړئ 15 کاله پسې وکړئ خو یو وخت به دا فکر انسان ته راځي مهرباني وکړئ جزاک الله خیر الماس اخي اول د نېشنلزم چې ما وویلې اولین مشکل د نېشنلزم دا چې حدود نه لري افراط کې او تفریط کې دواړه کې حدود نه لري مثال مو ورکو چې یو کس موز نه کوي د لپاره چې امام افغانستان کې دعا کې ذکر نه کړي نو د نېشنلزم غټترین مشکل دا دی نېشنلزم خپل فلسفه نه لري هغه چې هر یو ملک هر یو حالت کې دغه فلسفه فرق کوي او خپل کوم ادرس هم نه لري یو جذباتي او هغه فکری ده چې اکثر خلک ردی په ټوله دنیا کې فار رائټ که ته په امریکا کې وګوري یا په نور ملکونو کې اکثر خلک ردی هغوی کې نېشنلزم کې هم هغوی ته ضرورت لري ځکه چې هغوی دین نه لري چې هغه نېشنلزم چوکاټ د خپل د مینه د محبت د وطن سره هم د نېشنلزم نورو ته بغیر کېږي چې دا څه جوهري صاحب هغوی نېشنلزم تعقیبی هم ضرورت لري ورته ځکه چې دین نه لري هغوی اسلام نه لري هغوی محتاج دي نورو نظریات ته که هغه سیکولرزم دی که ډیموکراسي ده که لیبرالزم دی که نېشنلزم دی لیکن موږ محتاج نه یو متوجه که نه او په ګلوبلیزم باندې عمل کوي خو کړه د مثال ګلوبلیزم هغه د عمده مشکل دی راځو د اکسون لپاره او د کمیټون لپاره الماس ډېره خبره وکړه زه یو خبره کوم که چیرته یو صنف کې یو شاګرد تورانه کوي شاګرد ملامت دی ناکامیږي دوه ناکامیږي په امتحان کې شاګردان ناکام ملامت دي که چیرته یو صنف یو مکتب کې ټول شاګردان ناکامیږي په امتحان کې یا په یو کانکور کې ټول شاګردان ناکامیږي په هغه مکتب ملامت دی که شاګردان ملامت دي نو دا واضح ده چې دغه مکتب استادان یا دغه مکتب کوم چې منیجمنت والا دی هغوی ملامت دي زه به مړو بارک خبره نه کوم هرګز که هغه ډاکټر صاحب نجیب دی او که بل دی هغوی وفات شوي دي موږ به خپل حساب ورکړو هغوی به خپل حساب ورکوي لیکن دومره ویلی شم چې د ډاکټر نجیب خپل لور چې کوم ژوندی لور ده خپل ډي ان اے ویني نه په ټویټر کې لیکي چې دا کوم کسان په ټیک ټاک کې جد و جهاد کوي هغوی زما د پلار لارویان نه دي خپل لور دا خلک یې طلاق کړي دي خپل د ډاکټر نجیب لور دا خلک یې طلاق کړي دي چې دی حق کړي دي چې دا زما د پلار لارویان نه دي ځکه زما پلار به داسې کوم کار ونه کړي چې بل چاته کنځل وکړي چې بدل کې دوی ته کنځل وشي یو دویم د ګیلمن وزیر عکس استفاده کول بل چاته کمزا کول دا ګیلمن وزیر سره ظلم دی جفا ده دوی به دا جفا ونه کړي دریم که حسیب ځواک وایي چې ما ځوانان ته خیر رسولی دی اکثر چې ځوانان کمزا کوي پروفایل به د حسیب ځواک عکس وي دغه دا حقیقت دی څوک یې ردولی نشي
نو که ستا ما 10 کسانو نه لیدل چې ستا عکس پروفایل باندې لګولی وي هغه د الله او د رسول خبره کوي د امن د سوکالي خبره کوي یو بل سره د مینې محبت خبره کوي نو دا معلومیږي زه پوهېږم تا ویډیو اچولې وه چې زما عکس نه غلط استفاده مه کوئ زه په دې پوهېږم دا معلومیږي چې ستا د درس ورکولو میتډ غلط دی دا کوم ته چې درس ورکوې دا درس صحیح نه ورکوې باید صحیح درس سره راشي او دا هم زه منم چې د ډاکټر نجیب عکسونه خلکو اچولي دي لیکن دلته د اسلام او د خیر خبره کوي او ټول نه خوږه خبره څه وه چې څو زمانه مخکې زه دوکان ته لاړم الله دې دوکاندار ته اجر ورکړي یو څه حجابونه مې اخیستل دوکاندار ما ته وویلې زه پوهېږم ته زما د نظریاتو خلاف یې زه پوهېږم زه چا پروایي ما ته دغه پروایي نه کوې په دې حرکت خلاف یې ډاکټر نجیب یادو لیکن هغه دا خبره وکړه ما اوس تکرار کړه ډاکټر صاحب نجیب مو ته وویلې ځکه زه صحیح دغه نظریات سره خلاف یم لیکن یو بل ته احترام قابل جانب احترام هیڅ کله هم ما ته اسلام جواز را کړی دی چې یو چاته احترام وکړه یو حتی اسلام ناجایزه کړی ما ته چې زه یو چاته به احترامي وکړم ځکه په بدل کې هغه زما اسلام ته به احترامي ونه کړي یو ذات نظیر شه او قرآن هم دا باس کې تعالوا الى کلمة سواء بینکم چې کله اهل کتاب سره خبرې کوئ په خبرو بحث کوئ کوم چې زمونږ او دغوی منځ کې چې شی دي یو دي یعنی سیمیلاریټیز یو ځای بحث کوو نو ورونو خویندو که تاسو چېرته د دې خلکو د مکتب شاګردان هستئ یا د خلکو عکس نه غلط استفاده مه کوئ والله چې په ورځ د معاشر کو سره مخامخ شي داسې څپېړه درکړي سر اعمال دپاره داسې څپېړه درکړي چې ته به وایې چې زه خو غواړم بېرته ژوندی شم د څپېړې د وجې نه خو مسله دا ده ورور مسله دا ده د هغوی فامیل به احترامي مه کوئ هغوی اوس وفات شوي دي که هغه ګیلمن وزیر دی که هغه ډاکټر صاحب نجیب دی که هغه همداسې بل دی فیک آیډیا نه مه استفاده کوئ نظریه لرئ راشئ موږ سره ټیک ټاک کې خبرې وکوئ موږ هر چا سره غواړو خبرې وکړو خو په دې شرط چې منځ کې موډریټر وي چې هر څوک وي چې موږ ته وخت راکړي موږ ته وخت ورکړو په موضوع باندې خبرې وکړي نه چې یو موضوع د غرب کې بل موضوع د شرق کې بل موضوع نه په یو موضوع دا موږ ته واضح کوي چې د د جد و جهاد هدف څه شی دی څه شی غواړي لاس سره وړي د کوم ادرس نه خبرې کوي او څه شی غواړي چې اخره کې دا وکړي که چېرته موږ ولې یو ځای سره کار نه کوو کیدای شي موږ هدف یو شی وي ولې سره یو ځای کار نه کوو ته نه لګې زه ته نه لګیم راځه یو ځای سره کار وکړو اخري وینا مې دا ده چې حسیب ورور که ستا پروفایل عکس استفاده کیږي دا خلک ملامت نه دي ته ملامت یې ته باید خپل درسي طریقه ته باید خپل لاره او کوم پیغام چې دی هغه بدل کړي او اصلاحات پکې راوړي څو خلکو کې هم اصلاحات راشي الماسرو کسان به جګ کو پښتنه به کوي بیرته کته کوو موږ ډېر محدود وخت لرو او یو دقیقه زه نیسم یو دقیقه به جوهري صاحب نیسي فکس یو دقیقه نه زیات انشاءالله خو زه دلته هغه نه یم اکسس نه لرم ورور موډریټر نه یم موډریټر یم ما چک کړ ته موډریټر یم خو دلته زه خصوصا هغه ځوانان چې ځواک د ډاکټر صاحب نجیب عکس لري بل لري هغه راجیب کا نه زه چې کلیک کوم په نوم باندې ما ته د اپشن نه راکړي چې زه غیر راپورته ته کیس ما کلیک کوم اپشن درکې کوم بل موډریټر کو کار ته عرفان رور وی سوګي موډریټر وی تاسو را مخ کې شي دویم زه خپل مسمارون ته خبرې کوم زه زما ورونو دا کم خلک چې کنزلماری کوي بل څه کوي زه تاسو نه تاسو کنزل تاسو ولې چپ ناسستئ تاسو څه شوي دي کوم ورځ به راپاسېږئ او به چې زه مسلمان یم زه د خپل دین پیغام خلکو ته رسوم یو سړی چې کنزل کې ته حدیث وړاندې کړو دا حدیث مطابق ته کمزا مه کوه یو سړی بل چا مور ته بد رد وایي ته چې دا د قرآن آیت دی چې بل چا مور ته بد رد مه وایه یو چا د سحري د غلط عکسونه کې کشکاږي دی خو دی ته ولیکه چې ولقد کرمنا بني آدم الله سبحانه وتعالی دا آیات دی ته دا کار مه کوه ته به کله پاسېږي ته به د جومات خونج نه څه شی جوړ کړي زه حیران په دې یم دین خدا ته نه وایي چې لاړ شه لمونځ وکړه روژه ونیسه خبره ختمه دین ته دا ته فعال اوسه او مطمئن یم ته په دې خبرو او زه په همدې میډیا کې اواز کوم که هغه حمزه دی بل دی لطفا خپل ادرسونه معلوم کړئ راځئ سره خبرې وکړو په دې شرط چې موډریټر میس کې وي چې یو بل ته موږ اجازه ورکړو خبرو دپاره او انشاءالله مطمئن یم چې نتیجې ته رسېږو عوامو سره ځکه زه نور اجازه نه ورکوم چې زما ځوانان خلک مسلیډ کړي او غلط طرفونو ته یې ورکړي موږ دا اجازه نو چاته نه ورکوو او دا ځای موږ راغلي یو ټیک ټاک ته که ته یو قرآن آیات غلط ترجمه کوې موږ دې پوښتنه کوو ما غلط ترجمه کوو ما نه پوښتنه وکړه حدیث غلط ترجمه کوي موږ دې پوښتنه کوو اسلام غلط صفحه کوي موږ دې پوښتنه کوو ځوانان غلط طرف موږ دې پوښتنه کوو موږ د دین ټیکهداران نه یو مسلمانان یو هر یو مسلمان باید دا پوزیشن ولري نه فقط چې زه یا اسامه جوهري یا عبید الله حسام نه هر یو مسلمان باید دا پوزیشن ولري
ځکه په حدیث باندې عمل وکړو چې تاسو یو شی ګورئ اول په لاس لکې په لاس مونږ په خوله نه کنځل کې ته دا حدیث هر چا تر نازل شوی دی هر چا تر راغلی دی فقط ما ته راغلی اصلا ورور یو پښتنه به زه بیا مو کړ د ټولو تقریبا 14 تا پښتنه د خلک چې زه به راځي کوم کاغوي د خل ته راپورته زه د خلکو پښتنه کوم وی څه ضرورت چې تاسو ټیک ټاک ته راغلی ورور ته به دا وای چې ولې نا وخت راغلی ځکه ټیک ټاک د سندرونه ټیک ټاک د فحشانه ټیک ټاک د کنزلونه ټیک ټاک د خور مورس په کولو نه ډک دی باید خلک راشي چې خلک ته وران دا کار صحیح نه دی که دا کار ما کو تاسو ماته دا کار صحیح نه دی ګران افغانستان رو الله دې بخیر راولا اما هغه کمره د خلاص کړته زما خو انټرنیټ کمزور دی کنه ورو کمره خلاص کنيش خلاصوله مشکل نه دی دا اما تفصیل راکړه زه کمره خلاصوم مشکل نه دی دا هغه ماتراکا قادر ورا مهرباني ورو چې درکما هغه خو نفشه راکړه زه کمره خلاص کړم ورو چې شرط و ما دلته کمره خلاصه ده کمره ته دلته اپشن نه بند کړي مهرباني خلاصول شي او خلاص السلام علیکم وعلیکم السلام کمره ز پر بند کني خلاصه پروان کی خیر ده صح انتخاب ده ازا بس هم سي بند پری دا ورو صحیح ده مشکل نه ده ورو تاسو وختونه وکړه تاسو د سیب خان عکس ول پری خیده همدا څه خدانه ده نه دا پښتنه مونږ ته مونږ نه پښتنه کې بیا ته زی مونږ جوابو ښه دس چل ورو دا ګوره دا بل ورس نینګیاله سیب دا پښتنه تاسو نو وکړه کور تاسو همیشه پسیب باندې انتقاد نشي ولا اسیب د سي هغه کنه او افغانستان کې چې مثال طالبان دي د مکمل اسلام نوم عبادت کوم یا مثال غلط کارونه کوي تاسو مثال یو د اسیب شانی ولید کنه نو حسیب خو صحیح ده مثلا ګوره هغه بل ورځ پرونم لیف راغله او هغه نه مخکې ویډیوم کړي و چې مثال زما څونه غلط استفاده مکوي او حتی مثال د دین نږدې دوستانی په دې خفه کړ چې مثال هغه کنزل کوي د یو څه لګول یا مثال دغه مشال و تاسو پیژنې کنه د سړي الخلک مثلا ورته ویل زما عکس نه غلط استفاده مکوي مګم تاسو د اسیب شانی ول اسیب د سیاسي اسیب هغه سي تاسو د افغانستان کې د خلک سونه ظلم کوي د مکتبونه په خلکو باندې کړي زه فکر تاسو د دې خلاف استئ مګم د نور بخښو سونه ظلم کیږي دغه باندې تاسو سترګې پټې دي صرف تاسو اسیب شانی ول دا ولې تاسو د سي اسیب سره کوي تاسو مشکل سره اسیب مونږ ته ګران دی کنه یو څوک چې ته ګران همیشه ورته یادېږي کنه جزاک الله خیر سم دا پښتنه ده او بخور سم دا پښتنه ده و هم دا پښتنه ده ها د نمخ سره پښتنه جواب کوم غواړم د موخې نه ګټه واخلم هغه کسان چې د اسیب زواک عکس لګي او بیا خلک کمزل کوي هغوی ته څه پیغام څه ده غلط کار کوي هغه چار سوګي دا غلط کار کوي دا غلط کار دی باید د کارونه کی ځکه چې مثال اسیب سره به ځان سره ولی ونکی دا خو اسلام کې من راغلی دا مثال کنزل کول خو کار نه دی مطلب سبا مرګ مردن دی سبا مړ کیږي دا خو مطلب خبره ده اسلام کې مثال دا غلط کار دی کنه ناجیز کار جزاک الله تاجر درکې بس زه بس پښتنه جواب کوم که تاسو اجازه تاسو لاړ شئ زه پښتنه جواب ووم ان شاء الله برور راځي زه افغانستان تاسو خطه سي چې بل راځي کو صحیح ده د اصول مطابق پښتنه د ورور د ګران افغانستان ورور الله تاجر کې پښتنه دا و چې تاسو ولې اسیب شارانی ولې دا په افغانستان کې یو لک مشکلات دي په هغه باندې ولې خبرې نه کوي ورونو په افغانستان په هر مشکل باندې نه فقط خبرې زه او زمونږ ټول ملګري عملی میدان کې لګیا یو افغانستان کې غربت دی عملی میدان کې لګیا یو الحمدلله اوس پورې موږ 1 میلیون کسان ته کومکونه رسولي دي صلحه او ساګان هم جوړ کړي چې لستا سمول دي 2000 یتیمانو کفالت په غاړه لرو دویم کې د مکتبونو موضوع ده نه فقط چې زما په میډیا باندې بار आवाज کړي بلکې د مکتبونو د خلاصول لپاره مختلف لارې مې لټولې دي یو آنلاین طریقه ده بل شخصي مکتبونه چې په څلور ولایتونو کې په کابل کې جلال آباد کې پروان کې قندهار کې په ننګرهار کې مکتبونه هم خلاص کړي دي تر څو پورې خلک راشي او هغه کسان چې حتی څوک فیس نشي ورکولی ته باندې امکانات هم برابر کړي چې خپل درسونه ووایي نو کوم محدود امکانات چې موږ لرو هغه موږ په کار اچولي دي دا تاسو فکر مه کوئ چې یا خو زه د افغانستان رئیس جمهور یم یا اسامه ورور دی او یا موږ داسې کوم قوي لاس لرو په کوم ځای کې
چې موږ یو خبره وکړو هغه کېږي نه. خپل وس مطابق چې څه شی دي هغه موږ جد و جهاد کړی دی، اواز هم جګ کړی دی. کوم شیان چې اسلام ادرسنا، کوم شیان چې موږ د ملت ته ضرورت دی، کوم شیان چې موږ ملت ته ضرورت دی، په هغه باندې موږ همیشه اواز جګ کړی. خپل انساني جد و جهادونه هم کړي دي څه څو پورې هغه بدلون راوړو. او همچنان چې دغه مشکل چې موږ مخکې ذکر کوو چې حسیب ځواک بعضې مسلې چې هغه کوم اوس هغه خبرې بیرته اخیستلي، لازم دی په هغه باندې بحث وکړو. هغه مشکلات چې کوم جوړ کړي په میډیا باندې هغه په موږ اواز جګ کړو په حیث یو مسلمان. الحمدلله هغه ټول اشتباهات خپل ومنل او اوس هغه مشکل حل دی، مشکل منځ کې نشته دی. که څوک هم راځي او وایي چې زه سیکولر یم، لیبرال یم، نیشنلیست یم، بل یم، دا په حیث یو مسلمان موږ ته مشکل دی، موږ سره خبرې کوو. لیکن چې کله موږ چا سره خبرې کوو دا تاسو همیشه سیاست سره ولې تړئ، تاسو همیشه ملک سره ولې تړئ. زه ما بار ویلي دي چې خدای سبا افریقایي راځي په افغانستان باندې خبرې کوي، زه پکې مشکل نه لرم ځکه زه یو مسلمان یم. موږ یو ګلوبلایز ورلډ کې ژوند کوو، ولې باید پکې مشکل ولرو؟ چې یو سړی فتنه جوړوي بیا زه سره مشکل لرم. زه باید پوښتنه وکړم چې زما افغانان فتنې طرف ته مه وړه، خیر طرف ته یې ویسه، چې ته هر د خیر ته وړي، زه پکې مشکل نه لرم. جوهري صاحب وبخښه ما یو دقیقه ډېر واسه خیر درته ګوره زما په اند چې کله یو وجود یو ځای کې مرض راشي یا یو انسان مثال له خبرې یو عضو مریضه شي. شور دی استاد، اواز کې شور دی؟ صحیح شو زمیر باندې. چې وجود کې یو ځای کې مشکل راشي نو موږ په هغې باندې باید خبرې وکړو. د افغانستان په باره کې موږ همیشه لپاره خبرې کړي دي. خلک وایي چې مثال چېرته دې کړي دي، کوم ځای کې دې کړي دي. ما نه هم صاحب کړې وه په دغه کې په لایف کې هلته په تېر ځل نه بل ځل یې ما نه پوښتنه کړې. ما ورته ویل ما چې په کوم ځای کې اواز پورته کړی دی د وطن دپاره، د خپلو خلکو دپاره، د تعلیم دپاره، په هغه ځای کې مال تاسو نشئ پورته کولی. زه مال د کابل کې د دارالامان په سړک باندې روان وم او ما هغه وخت کې په وطن کې یو مولس دلایل مې ویل چې وروره په دې دلایلو باندې د نجونو مکتبونه باید خلاص کړئ. صحیح ده؟ د وطن دپاره هر څوک د خپلې وسې مطابق کار کولی شي. ما هم د خپل وس مطابق کار کړی دی. که ومې ما ته معلومات نشته دی چې مثال د خلکو ته معلومات نشته دی چې ما څومره د خپل وطن دپاره کار کړی دی، یا څومره یتیمان یا څومره خلک دغه دي. دا څوک چاته نه وایي، دا څه چې دا زموږ معامله د الله تعالی سره ده. نو په دې خاطر باندې او پاتې شو مثال د خبرې د حسیب ځواک صاحب په باره کې خبره یا دغه نو د هغې توضیحات تاسو ته نوروز صاحب درکړل چې موږ ولې د هغې په باره کې خبر راوچېړه ده یا په دې خبره باندې بحث وکړ. جزاک الله خیر. فهیم افغان الله دې راکړه راوله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نوروز صاحب تاسو ته، جوهري صاحب ته، همدغسې الماس صاحب ته، فکر کوم ځل مبین دی او که نه مستعار څوک دی، نجیب الله صاحب او لاندې چې څومره ځوانان دي، خویندې دي، ورونه دي، ټول د سلامونه. اول خو ډېره زیاته مننه نوروز صاحب محترم، همدغسې اسامه صاحب چې تاسو دغه خپرونه په لاره اچولې ده. موږ هم ستاینه کوو، موږ هم ملاتړ کوو، موږ درته دعا کوو وروره خدای تعالی دغسې نورم تاسو ته چې دی لکه قوت درکړه، تاسو ته د خدای توفیق درکړه وروره. موږ ځوانان در سره انشاءالله تعالی دا خو د الله سبحانه وتعالی دا دنیا ده، حتی که مریخ ته موخیجو در سره وروره ولاړ یو. ستاسو دغه کار د ستایلو وړ دی. دا څه موده کېږي په دغه ټیک ټاک او په دې خواله رسنیو کې چې روغتیا خبرې افغانې میندې، خویندې، مشران، کشران د حد نه زیات توهین او تحقیر شو، سپک شو، بېعزته شو. یعنې د افغانستان او د افغانانو په تاریخ کې به دغسې کار نه شوی لکه دغه څه کم او لنډه موده کې چې دا کار روان دی. نو ستاسو د ډېر کور ودانې وروره. زه داسې خاص کومه پوښتنه نه لرم ځکه چې ډېرې پوښتنې تاسو الحمدلله په خپلو بارو ویډیوګانو کې بیان کړي دي، په ټولو موضوعاتو مو خبرې کړي دي. خو ستاسو دغه کار نه یوازې دا چې دلته میډیا ته راغلی، په داخل د افغانستان کې ماته معلومات دی، زما په ولسوالۍ کې ماته معلومات دی، زما په ولایت کې ماته معلومات دی چې تاسو څومره خدمات وړاندې کړي دي. نو هدف دا دی دغو ملګرو ته، دغو افغانانو ته د الله قرآن ورته مخې ته ږدو. ما سره م اختلاف وکړئ، دا ستاسو حق دی، افغانستان دی. خو توهین، تحقیر، کنځل، سپکاوی او تکفیر مه کړئ. دا ډېره عظیمه ګناه ده، دا ډېر بد کار دی. فهیم صاحب وبخښئ، اختلاف نظر په خپل ځای د خپل یو طبیعت دی د هر چا. خپل ځان سره اختلاف لرو. تېر کال هم چې نن پرې راضي نه یو، نو بیا چا اجازه چاته ورکړې
دا چې زه خدای مکړه د فهیم صاحب ته کنځل وکړم او جوهري صاحب ته وکړم هغه یې ماته وکړي. والله زه کله حیران دي ته شم چې هغه خلک چې دا ادعا کوي چې زه ځوانان راټولوم او زه آینده دا یم او دا به کو هغه له خولې داسې سپکې سپورې واورې حق ایران ورپاتې شي. نو الله دې رحم وکړي. زه الماس صاحب محترم په ډېرې بخښنې سره د موقع په استفاده باندې ګورې دغه توهین او تحقیر دا والله بالله که نه حکومتونه ړنګ که نه نظامونه نه دولتونه که داسې کېدی نو البته یهودانو یا اسرائیلو ته چې دی ټول مسلمانان لګي دي حتی کفار هم ورته لګي دي کنځل یې ورته که توهین او تحقیر هم ورته که خو ړنګ نه شو لا کوي کوي هغوی. اینې که موږ غواړو چې په افغانستان کې کاري صاحب محترم اصلاحات راولو باید د هغې دپاره یو 2 کتابونه یو عصري یو دیني دا باید مطالعه کړو. اینې که طالبان یا طالب پلوه څوک راځي یا مثال جمهوریتیان جمهور پلوه څوک راځي باید موږ ورسره په منطق او په دلیل باندې بحثونه وکړو. موږ باید په شواهدو ورسره بحث وکړو. دغه په ټولنه کې عامه پوهاوی چې رامنځته کېږي کاري صاحب محترم دا په کنځلو باندې نه کېږي دا په توهین او په تحقیر نه کېږي. دغه جرمني چې زه پکې پروت یم تاسو وګورئ 6 کاله داسې یو جنګ کړی دی چې دا جرمنۍ خاورو سره خاورې کړی و دغه اروپا ټوله خاورو سره خاورې وه دوی یو بل ته کنځلې ونه کړي دوی قلم او کتاب راواغیسته دوی یو بل ومانه یو بل ته احترام ولاره دوی مطالعه وکړه دوی هغه کسان څنګه کې ونیوه کوم چې د قلم خاوندانو. هیله مو دغه ملګرو ټولو نه ده که دغه ورور روغتیا حاسب په خپله حاسب ډېر یو بااستعداده ځوان دی ډېر یو تعلیم یافته ځوان دی ډېر په خبره پوه ځوان دی خو د ده ځینې پلویان د ده ځینې ملګري فهیم جان څوک هم چې ګورم چې د حسیب رور یا د نور خلکو عکسونه دا ولا غره جوګوما زه غواړم دوی نه غواړم زه به دا خبره پوره کوم کاري صاحب ځکه ما ته نمبر هم ولا بده مرغه خو باسړي کوي نیوه د مصروف وي د د ځنې ملګري والله چې د حیثیت د سوال لاندې راوسته کاري صاحب ځکه د حسیب روري زه ورته سوال کوم چې وروره یعنی دا نه چې ته مطلب یو افغان ځواني استدلال لري تعلیم لري یو 2 3 5 شپږ لس کسان پیدا کړه د منطق کسان پیدا کړه د عصري او دیني علم دواړه کړي هغه کسان چې تا بدنامي وروره هغه کسان چې ستا انځور لګوي د خلکو ناموسونه یادوي ما ته د ده ملګرو وکاري صاحب محترم د ده عکس یې لګولې ما ته موره خورېده کړې ده وروره ولې افغانستان خو ستا دی زما هم افغانستان دی که تا قرباني ورکړي ما هم ورکړې ده یعنی دا اوس هم لکه زه په ریا کې د خدای نه راولي افغانستان زموږ وطن دی موږ کونډو سره یتیمانو سره غریبانانو سره د خپل وس مطابق لاس اړو په چا احسان نه کوو چې بیا دا کار هم من کوو یو کس راشي ما ته مور خور او ښځه په دې خاطر چې ولې ته په افغانستان کې د جنگ مخالفي ته طالبانو ته کنځلې وکړه ته طالبان د پاکستان پنجابیان معرفي کړه وروره که زه دا خبره وکړم کاري صاحب محترم چې دا طالب پنجابی دی بیا خو زه باید په ځان باندې پټرول واړم چې زه په اروپا کې ناست یم پنجابی حاکم دی زه وایم چې نه طالب افغان دی ته افغاني زه افغان یم موږ څنګه کولی شو په ټولنه کې عامه پوهاوی رامنځته کړو څنګه کولی شو هغه افغانان چې د نور د لاس علي ګرځېدلي دي تر راویش کو او دا په خبرو کوي دا په منطق کوي دا یو بل ته په غوږ ایښودو باندې کوي ان جرمني کې څو لا وخت ډېر نه وخت دی ځکه زه ټایم ته ډېر محدود یم بس ما خبرې ختمې دي هدف مو صرف دا دی چې ستاسو د پیغام ورته وایم چې ګورئ کنځل توهین تحقیر سپکاوی دا شي نه مه کړئ دې بلې خوا ته م وایم نوروز صاحب محترم دا ځینې کسان دي هغوی ځان ته اسلام پال وایي د بده مرغه ځینې شته البته او بیا راشي وروره که د نظر په اختلاف ورسره لاړې دستي درته وایي چې ته ملحد یې ته سیکولر یې ته پلانکی او کاري صاحب ته ما نږدې نه پېژنې ابوبکر ور پېژنې الحمدلله موږ والله بالله که هغه جوماتونو ته ځو چې په هغې جوماتونو کې خرافاتي خلک دي تاسو ماما څنګه دی ورور ماماجي څنګه دی شکر دی بیخي د الله فضل دی روغ او جوړ دی کبابونه کوي ول ډېر ښایسته کباب موږ تیار کړی یادېږي دی که نه بالکل کاري صاحب نو هدف دا دی چې زه خپل ځاني هغه جومات ته ولاکه ځمه چې هغلته زما د سپېڅلي دین خلاف یو څوک هغلته چې دی د حق پیره هو د دې والی بس نور کاري صاحب ته پخپله پوهېږي ډېره مننه خوشحاله اوسم د ورونه پښتون راواخلو د حسیب ځواک عکس یې لګوي ورور پښتون دې وکوه سلامونه نیک احترامات نوروز ورورتا ته او د لاندې لایف ټولو ملګرو ته نوروز زه 2 پوښتنې لرم او خدای دې وکړي چې د پوښتنو سالمه جواب ماته راکړي او باید غواړم هم یوه پوښتنه دا ده نوروز ورور چې دغه په میډیا کې کنځلې کېږي دې علت څه دی او د چا له وجې کېږي دا یوه پوښتنه او بله پوښتنه دا ده چې هیا آصف هغه یو ویډیو کې د توهین دی یعنی دینی په باره کې توهین دی نشو د حضرت عمر فاروق یا دغه په باره کې توهین دی شو نو بیگا جنرال سے مبین هم حدیث باندې رشخن و بیگا حدیث
سرچپه خلکو ته د 12,000 خلک یا د 12,000 خلکو په مخ کې په حدیث باندې رشقن وهایا رقم رشقن ورور ته ماته مثال راکړه ها رقم رشقن و مثال ته راکړه یعنی حدیث پورا نه ویل حدیث مربوط رقم ویلې ها رقم ویل ورور نو هغه حدیث اوس ما سره یعنی ما ویډیو ولیدل خو چیرته یو چا یو خبر عربي کړي هغه حدیث نه دی ورور نه پورا حدیث دی هغه ویډیو کې چیرته مثال حدیث رشقن دا دی ښه زه مثال درکړم چې سړی وي ان اعمال بالنیات حدیث ته د درولې ګم ته خپل اول ولا ستاسو مثال درکوم ورور کنه یو سړی کوي کنه چې ان اعمال بالنیات راوي اسامه جوهري نه د شنو یا مثال درکم یا یو سړی حدیث وي مېس کې بلکې خلیمو دا پاتې شو سړی چې عربي کې یو مکالمه وي هغه حدیث کې نه راځي ورور دا عمومي درس عمومي خبره ده زه دا میک بن کوم بل ملګری به وغږیږي زه به هغه د په دې هغه کې ولا کوم مشکل نه زه خپل پیدا کوم راتلونکي لا خبرو کوم مشکل نه زه خپل پیدا کوم هیڅ خبرنده اوله پښتنه ساده و چې خلک کنځلې ولې کوي دا یو خبره د کنځلو عموما دلیل که فکر وکړه چا سره په فکر کور کې خپل میرمن سره یا مثلا یا خپل ورور سره څونه سره مینه محبت لري او سره په جنگ کې شي یا سره په اختلاف کې راشي یو دفعه د اواز جګیږي ولې سړي انسان اواز جګیږي اول چې کله زړه فاصله پیدا کی انسان داخل کې احساس کوي چې زما اواز څوک نه اوري نو هغه په چغو باندې شروع کی په چغو وایي ځکه هغه داخل ډیر لريواله احساس کوي سړی به د مخ هم خو یو ته به چغې په وایي دلیل دا د سایکولوژي ادرس نه چې ته په داخل کې غن لري احساس کې یو دویم چې کله انسان په داخل کې هغه نشي کولای هغه موضوع چې بندا ولاړ دی تشریح کی یا دفاع وکي یا توکل ملاتړي وکي یا ته دلیل پیدا کی نو موږ سایکولوژي کې ایګویزم لرو ایګو پښتو کې ور ایګوستو یو سمورو سوګرا ته ولیک ان شاء الله ایګو سلور قسمه ده چې څنګه ته دفاع کولای شي یو موضوع تر ده کبر او بخیل عزت کبر یو کبر څو قسمه ده سلور قسمه ده هغه یو موضوع تر ده مثلا ته چاته وای چې دا سړی خو ولا ماشاءالله ډاکټر شوی دی او د کوم پانتون چندن پانتون نه دی تیر ده نه دا شوی دا ټول سټیکون جالي دي ته د کبر من خپل ځان دفاع د پچ خپل ځان ته کم رانه شو دویم دا د چې تا شی به ارزښت کې او دا چې دا غوزم کولای شم دریم دا ده چې ته ځان نه ملامتې بلکې خپل ماحول ملامتې او کزما پلار رئیس جمهور و امام دا کار کولای شو کما سره خارجي پاسپورت امام دا کار کولای شو نو چې ترسو نفس سره ملامت نشي دا د شیطان ادرس نه ده سلورم دا ده چې دا درې ورته لار نشي ته زی یو الټرا ډیفنسیو میکانیزم ته په سایکولوژي کې چې هغه ته بد رد وای ترسو پورې ځان ته ملامت نشي ترسو ته ملامت نشي مثلا ته بیا غته دا خو بيخي سړی ځا 15 ورځې مخکې دسه کول نه دسه کې دا خو بيخي دسه دلیل څه شه ده چې ته خپل ځان نشي کولای ملامت کې خپل ځان ته قنی کوینده جواب نشي ورکولای دا څوک چې کنزل کې د اصل کې عکس کې مشکل نه لري دا خپل ځان سره مشکل لري دا خپل ځان سره کم دی خپل ځان سره په جنگ دی نتیجه راځي کنزل ترسو پر ځان ته کم رانشي نو دا سایکولوژي ادرس دی عموما چې اوسو ولې کنزل کې ورور امید لرم چې خپل ځان پوره کړي ما اوله